السلام علیکم مفتي صاحب، ښه یې؟ په خیر یې؟ صحت ښه ده؟ مفتي صاحب، که چېرته یو سړی 15 لکه 16 لکه روپۍ پور ولري، 4 لکه، او له ده سره کومې داسې نغدې شیي نغدې روپۍ راجمع کړي، د کور مال مطلب پسونه دا شیان راجمع کړي، 15 لکو ته نه رسېږي، ده باندې قرباني شته که نه؟ او دویمه پوښتنه دا ده مفتي صاحب چې دا روپۍ راجمع کړي، دغه د پور روپو ته نه رسېږي، خو په دې کې دی ځمکه هم لري، ډېره ځمکه لري، دا ځمکه به ورسره حسابي که به نه ورسره حسابي په نصاب کې؟ اوس تاسو پام راړوم د جناب الشیخ ابو حذیفه وعالمنا وینا ته. درود و سلام دی پتا مدام مدام می پتا د اولیاء پیشوا. الحمد لله والصلاة علی اهلها. ما بعد یو ورور د پوښتنه کړې ده چې یو کس 15 لکه قرضه لري او په کور کې بعض شیان چې لري هغه 15 لکه قرضې ته نه رسېږي، آیا په دې باندې قرباني کیږي او نه که نه کیږي؟ همدارنګه دی وایي چې دغه سړی ځمکه لري نو ځمکه پکې حساب کیږي که نه؟ د دې ورورو په جواب کې باید ووایم چې هر کله د کور هغه سامان او مال او پسونه یا هر څه چې لري چې 15 لکه قرض ته نه رسېږي او دا قرباني په ده باندې نه کیږي، بلکې هغه مالونه به د قرض هم پوره کوي، غیر د قرض نه به نصاب ته د نصاب په اندازه روپۍ ورسره زیاتې وي، خالي ده نه چې قرض خلاص شي، که قرض خلاص هم شي ورباندې بیا هم نشته، تر څو چې د قرض نه د نصاب په اندازه باندې روپۍ زیاتې نشي. او پاتې ځمکه شوه، ځمکه چې ده که چیرې د ده د ضروریاتو نه د هغې حاصلات زیات وو نو هغه ځمکه بیا پکې حسابېږي، او که د ځمکې حاصلات او کښت د ضرورت نه زیات نه وه هغه بیا پکې نه حسابېږي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو د دیني پوښتنې جوابونکی مناظر اسلام الشیخ ابو حذیفه مفتی محمد حسن حسن دیوبندی حفظه الله. درود و سلام دی پتا مدام مدام می پتا د عدالت مقتدا د صداقت مقتدا د کرامت مقتدا د شجاعت مقتدا